خوږو لیدونکو، نن درته د ښځې او خاوند په اړه په زړه پورې قصه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوې ښځې هیڅ وخت له خاوند څخه د مینې خبره نه وه اورېدلې. خاوند یې بزګر و، تل به پر موټرسایکل ګرځېده او له همدې څخه به یې د ځینو وسایلو د انتقال لپاره کار اخیسته. یوه ورځ ښځه ناروغه شوه. هغه په لومړي ځل خپله میرمن پر موټرسایکل سپاره کړه. ښځه په ډېر احتیاط پورته شوه. هغه شرمېده او نه پوهېده چې لاسونه یې چیرې ونیسي. په همدې وخت کې خاوند ورته وویل: ما په غېږ کې ونیسه. ښځې وپوښتل: څه؟ سړي جمله تکرار کړه: ما په غېږ کې ونیسه. ښځې چې د دویم ځل لپاره له سړي څخه هماغه جمله واورېده، باور یې نه کېده او رنګ یې سور واوښت. په شرمناک انداز یې تر ملا لاسونه ورتاو کړل او کرار یې مخ په اوښکو لوند شو. نیمایي لارې ته رسېدلي وو چې ښځې له سړي څخه وغوښتل څو بیرته د کور خواته راوګرځي. هغه په حیرانۍ وپوښتل: ولې؟ خو اوس روغتون ته نږدې شوي وو. ښځې وویل: اړتیا نشته، اوس روغه شوم، سر مې هم درد نه کوي. سړي یې میرمن کور ته ورسوله، مګر کله یې هم دې ته فکر ونه کړ چې هماغې ساده جملې یې، یعنې ما په غېږ کې ونیسه، د میرمنې په زړه کې څومره د نیکمرغۍ او خوښۍ احساس راولاړ کړی و چې په ډېر لنډ مزل کې یې د هغې ناروغي له منځه وړي. نو درنو لیدونکو، تل باید هڅه وکړو چې په ورځني ژوند کې د یو بل احترام او قدر وکړو.